تعالی ناغه د پاره جنتونه دي غده او د یریږي چا چې ایمان شته ور باندې ويعلمون او دوی پوهیږي ان الحق چې کني هغه رښتیا ده حقیقت ته قائميږي به الا خبردار خبرشا واوري ان الذين بشکا کسا یمارون چې جګړه کوي بیس مباحثه کوي یا نه مني یو بل باندې اړي دا خبره فی الساعه د قیامت مبارکه لفی ضلال دی په گمراهی کې دی بعید لري دا ډیر لري گمراه دي نږدې هم ندي چې راوړي سي خلارته الله تعالی لطیف مهربان دی به عباده په خپل بندگان باندې يرزقو اغا رزي ور کوي من یشاء او چاته چې خوشي وهو القوي العزيز ومغلا تعالی القوي طاقتور دی طاقت ولده العزيز او زبردست غالب دی من ها سو کان چوي یرید او چغواړي حرث الاخرته فصل د اخرت یعنی بدل په اخرت کې دنیا کې کرونده کوي دنیا عمل کوي د لپاره چې د بدل مات اخرت کې ملاوي شي دنیا عمل کوي د اخرت بدلې د لپاره نزيد مونږ به زیات کو له د لپاره فی حرثه د فصل کې د فصل کې مونږ اضافه وکړو ومن وغسو کان چې وی یرید چې غواړي حرث الدنيا فصل د دنیا یعنی عمل کوي د دنیا د لپاره عمل کوي د دنیا د لپاره دا چې عموما تاسو ته د سورۃ یاسین او د نور سوراتونو باندې کې خبره کومه ال د کله تفصیل ونشي نو تاسو ذهن کې بچته غلط فهمي را نشي د هغه دلیل د قران کریم دغه آیت ته سورۃ شورا آیت نمبر 3 چې ته سورۃ یاسین ولې د لپاره چې ما دکان کې برکت راشي یا ته تبلیغ کې زیاده د لپاره چې ما کاروبار خشي یا ته حج کوي د لپاره چې ما ته دنیا خشي نو الله وی ټیکتا تا تم د کار کومه زه خو بیا آخرت کې نه غواړي لکه څنګه چې سورۃ بقره کې الله تعالی فرمایي چې پدې کې ځنه خلق هغه دي چې هغه وایي ربنا آتنا فی الدنيا موږ ته دنیا کې راکې او نبی آخرت کې دې لپاره څه حصہ آخرت کې بدی دې لپاره څه حصہ نه نو څوک چې کار کوي دنیا د لپاره نو اتیه نور بکمګه داغه تا من حد اغینا خو وما له نبی هغه د لپاره فی الاخرت باخرت کې من نصیب صبرخه آخرت کې به حصہ نه وي اوس مانځنه مخ کې زمونږه د ملګری یو پښتنه کوله په دې دین باندې د دین کار باندې پیسې اغستل دین کار باندې پیسې اغستل کاغه دعوت ته قران دی یا نور دینی شوبې دي نو کدا پیسې مثلا جایز دي او دې باندې بیس نه کوي چې دا جایز دي یا نه جایز دي هر سړی په دې باندې الحمدلله خپويږي خو کچېره دا پیسې جایز شي او ما دا کار اومدې د پاره شروع کړی وي او زی کومه او تا نه دې بدل کې پیسې علما خدا بدل شو ما کار وکړو تا پیسې راکړه صحیح ده ما دې کار ته ترجیح ورنکړه دا کار مې وکړو ستاسو پیسو ته مې ترجیح ورکړه تا ما ته پیسې راکې نو ما خپل بدل ملاو شو ما ته بدل ملاو شو نو زه د دې دا وګیر بیا نشم کېدلې چې ما تعالی د دې بدل ته په آخرت کې بیا راکړه ځکه ما ته بدل ملاو شو ما دنیا د پاره کړو دنیا ملاو شو آخرت د پاره کدینه بغیر څه نور څه عمل وی او الله تعالی هغه قبول کی نو الله تعالی د شان نه بعید نه ده الله تعالی بغیر د پاره آخرت جوړ کی خو کدینه بغیر د عمل نه وی او مونږ او 10 روزه او دا ټول شی نه وی د دنیا د آمدنی لپاره نو الله دې موږ د رحم وکي موږ قابل رحم یو ام لهم آیشتدوی د پاره شرکا او شریکان شرعو چې مقرر کړی وی لهم دوی د پاره من الدین د دیننا ما هغه لم یاذن چې حکم نه کړی به د اغه الله تعالی یعنی کده دوی شریکانو د دې پاره شریعت جوړ کړی وی او شریعت هم داسې جوړ کړی وی چې د اغه الله تعالی حکم نه کړی نو بیا خو هغه دی پاګه باندې کویږي ځکه چې الله تعالی خو د بل شریعت یا د شریعت کې چاته اختیار نه دی ورکړي او نه چاته بده کې د لار جوړول حتی چې کوم بنیادی احکامات دي حدود دي هغه کې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته هم د تبدیلی اجازه نه ورکړي الله تعالی ولولا او کچری کلمۃ الفصل خبر اوه د فیصله لقضیا نو فیصله شوی بوه بینهم د دې پمنس کې وان الظالمین بشک ظالمانو لهم اغوی د پار عذاب الیم عذاب د دردناک الله دې متاسو بچ کی تر الظالمین تبغور ظالمان مشفقین چیریږي به مما دهغنا کسبو چې دې کړی وي پخپل کړی وي پخپل عمل باندې بدی ته پته وي د قیامت پر ورځ چې ما دا عمل کړی دی او دا هغه عمل نتیجه اوس په مونږ باندې واقع کیدون کړي وهو او هغه واقع بهم را پریوتون کړي ان کیدون کړي بهم په دوی باندې واقع کیدون کړي دغه چې عمل خو انسان د پته ده کله چې انسان جرم کړی وي او د لار کې روان دي لری چې اسنه پولیس ولا وګوري نو دې په ځل کې را راشي چې کله دې ما پسې چتر روان نه دغه د خپل عمل معلوم ده
نه د غرنګي قیامت کې بعد مجرمانو ته خپل عمل په بنیاد باندې خپل سزا ورته معلوم وي چې دا مونږ ته راضي بونګ باندې واقع کیدون کیدي والذین کسان آمنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عملونه وکړل نیک فی روضات الجنات دی په روضو ان باغونو کې بوي دی په باغونو کې بوي الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي لهم دوی د پاره به ما هغه څه یشاءون چې دی غواړي عند ربهم مخبل رب سره د رب وړاندې د رب طرف نه ذالک دا هو الفضل الكبير دا لوی فضل دی د الله تعالی طرف نه الفضل فضل دی الكبير لوی ذالک امدغه الذي هغه يبشر الله ان امدا هغه فضل دی امدا هغه مهرباني ده یبشرو چې زیر ور کوي الله ولا تعالی عباده خپل بندگانو ته کوم بندگانو ته الذين اغه بندگانو ته امنو چې ایمان راوړی وي وعملوا الصالحات عمل کړی وي نیک قل تورته اویا لا اسالکم ز سوال نکوم تاسو نه زم طالبان کوم تاسو نه غوړم تاسو نه علیه په دعوت باندې اجرن س مزدوری ز مزدوری نه غوړم په دی باندې او سوره سبا آیت نمبر 48 کی تیر شوی دی عدد تلختم کې سوره سبا آیت نمبر 48 کې چې کما تاسو نه سوال کړی وي د دنیا نوغه دي تاسو دي تاسو چې نه غواړم ما ته دنیا مطالبه نشته ما د پاره او بیا الله فرمایي ها یو شی توقع تاسو نه ساتما الا مگر المودته مینا فی القربى پخپل والی کې تاسو کم از کم زما د رښتې هغه خیال مون ساتلو چې زه تاسو په دې وطن کې رالوي شوم تاسو سره ورکوټه رالوي شوم او تاسو سره زما رښتې خپلواری وغیرہ وغیرہ دا غیم تاسو خیال نه وساتو نو کم از کم د دې ما تاسو نه مطالبه و د دې ما تاسو نه مطالبه و او دې باره کې عبد بخاری شریف کې حدیث ته د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه چا پښتنه وکړه چې دې مراد څه ده دې نه مطلب څه ده نو هغه ورته فرمایي په جواب کې چې تاسو ایمان نه راوړی نو کم از کم زما د رښتې خیال خو ساتل وي دا عمر لحاظ منظمه کړی وي تاسو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي دي خلکو ته تاسو غما د مرګول بند بس کو شړلو بند بس مو کو زمو مجبور کوم دې خبره ته تاسو د خپل ولی حاسمونه کو او دا د اغه ژوندۍ د مکی د قبایلی ژوندۍ و لکه څنګه زموږ د علاقو کې زموږ د قبایل دي او د مضبوط پښتانه دي د دې طریقې څنګه چې دي دا تقریبا د عربو سره اوسم دغه قبایلی ژوندۍ کې هغه تقریبا ملاويږي نو عربو کې په قبایلو کې زموږ په دې قبایلو کې طریقه دا ده چې هغه د خپلوانو کا ډیرم ناجایز خبرې وي ډیرم د غزل تنې خوخه خود خپلوالي په بنیاد باندې هغه لحاظ ساتي یا ته پناه وروړي نو کته هغه ډیرم دشمنی خو چې تا کور ته ورغلې پناه دی وروړي دا لوخه دی وروړي دا غي لحاظ ساتي نو تاسو د دې لحاظ مونږ ساتو نه دا تاسو ډیر یا ظلم وکړو ومن يقترف او څوک چې کوي حسنه نکی نزيد مونږه بزیات کو فيها باغه کې انغه نکی د پاره فيها باغه کې حسنا نکی هغه د پاره بنور زیاتواله وکړو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یوې نکی بدل زما د امت د پاره کم از کم ضرب دست کم از کم او الله تعالی زیاتې چاته چې خوښ شي سوره بقره کې فرمایي والله يضاعف الله تعالی د چند کوي د چند نه مراد ډبل نه ده ضرب ده د چند د چنه 2 ضرب 2 بیا ضرب 2 ضرب 2 نمبر 2 ضرب 2 4 شي نو 4 ضرب 2 8 شي 8 ضرب 2 16 شي 16 ضرب 2 دغه رنګ الله تعالی زیاتې چاته چې خوښ شي کني کم از کم بدل دا غلسته کم از کم دا د الله احسان دې په تاسو باندې ان الله بشکل تعالی غفور معافی کون کہہ دے شکور او قدر کون کہہ دے د شکر ادا کون کو ام یقولون آیت وی افترا چې د تړلی دی علی الله تعالی تعالی باندې کذبن درو فإن بس کچيري يشاء الله وغړي الله تعالی يختم نو مهر ولګي على قلبك استا پزړ باندې یعنی کدی دا خبره کوي او دا خبر رښتیا وای نو الله بستا په مهر استا پزړ باندې مهر لګولې بیا او حال دا چې الله استا د خبره ملګرتیا کوي مهر خود نه لګي چې استا د خبره استا د دلیل استا د بیان او تا د پاره الله تعالی بیان کوي او دا غي ملګرتیا کوي ويمحو الله او لری کوي الله تعالی میټاوي الله تعالی الباطل باطل خبره ناجائز خبره ويحق الحق او ثابتي حق بكلماته بخپل حکم سره بخپل کلام سره بخپل خبرو سره انه بشکها علیم په ده بذات الصدور فرازون د سینو یا په خواندانو د سینو
وهو الذي ولا غزات يقبلوا چې قبلي التوبه توبه عن عباده د خپل بندگانو نه